کله چې په موبایل کې تاسو سره خپل څه ډاکومنټ وي مطلب ډي ام سی وي یا سرټیفیکیټ وي هغې له تاسو فوټو وباسئ. دغه فوټوان چې دي دا به تاسو پی ډي اف ته څنګه کنورټ کوئ. مخکې به دې دپاره موږ تھرډ پارټي کوم اپلیکیشن چې دي هغه به ډاونلوډ کول او د هغې په ذریعه باندې به دغه ډي ام سی یا سرټیفیکیټ یا داسې نور کوم ډاکومنټ چې دي هغه به تاسو پی ډي اف ته کنورټ کول. اوس تاسو په موبایل کې دننه دغه اپشن چې دي هغه راغلی دی. دغه اپشن چې دی اوس لاړ شئ او خپل موبایل کې آن کړئ. بیا چې تاسو د ګیلرۍ کوم فوټو پی ډي اف ته کنورټ کوئ نو تاسو د سکندونو حساب سره خپل کوم ډاکومنټ چې دی هغه تاسو پی ډي اف ته اړولی شئ. دغه خپل ډاکومنټ چې دی دا به تاسو پی ډي اف ته څنګه اړوئ مکمل طریقه درته ښیم. خو که په دې پیج باندې اول ځل راغلي یا پیج فالو کړئ او که دا ویډیو تاسو په یوټیوب چینل باندې ګورئ نو زموږ چینل ځان سره لازمي سبسکرایب کړئ. زه به د موبایل سکرین ته او تاسو ته به زه سټیپ بای سټیپ ښیم چې تاسو به خپل ډاکومنټ پی ډي اف ته څنګه کنورټ کوئ. ښه ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپله کوم ګیلري چې دی دا به اوپن کړئ. ګیلري چې کله تاسو اوپن کړه نو دې په دا مینیو باندې به کلیک کړئ. مینیو باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو ته دا ښکاري سیټینګ. په دې سیټینګ باندې به تاسو کلیک کړئ. دې سیټینګ باندې تاسو کله کلیک کړئ نو لغونتې لاندې به راشئ. د اباوټ ګیلري باندې به کلیک کړئ او دلته دا ورجن چې دی دې باندې ښکاري دا چې دا ما آلریډي چې دا ما انسټال کړی دی. په دغه ورجن باندې به تاسو 5-6 پیرې داسې کلیک وکړئ. کله چې دې باندې تاسو شپږ اووه ځله کلیک کړئ نو بیا به تاسو بهر راوځئ. لاندې که تاسو ښکاري ګیلري لیب دا به تاسو سره اوپن شي. بیا به دغه دې ګیلري لیب باندې به تاسو کلیک کړئ. دې باندې چې تاسو کله کلیک بیا به لغونتې لاندې راشئ. لغونتې لاندې چې راغلی دا تاسو ته ښکاري سیو ایز پی ډي اف. دې باندې به تاسو کلیک کړئ او دا به تاسو آن کړئ. دا چې کله تاسو آن کړ نو بیا به تاسو خپل موبایل نه بهر راوځئ. بهر چې کله راووتلی بیا به تاسو ګیلري اوپن کړئ. بیا چې تاسو کوم فایل پی ډي اف ته اړوئ هغه تاسو بالکل په اسانه باندې پی ډي اف ته اړولی شئ. بیا به ګیلرۍ کې ستاسو کوم فایل چې دی هغه فایل باندې به تاسو داسې ټیپ ونیسئ. دې باندې چې تاسو ونیسئ بیا دې بله تاسو ته ښکاري دا کریټ. په دې کریټ باندې به کلیک کړئ او دلته تاسو ته لاندې ښکاري سیو ایز پی ډي اف. دا به پی ډي اف ته کنورټ کړئ. دا تاسو ته ښکاري دا فایل چې دا پی ډي اف ته کنورټ شو. نو دغه طریقې سره تاسو بالکل په اسانه باندې خپل موبایل کې دننه یو فایل چې دی هغه پی ډي اف ته کنورټ کولی شئ. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ او د نوې ویډیو دپاره موږ لره که اجازت د لوی الله په امان.